د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه وړاندیز له وسلوالو طالبانو څخه د چې ولسمشر غنی تازه له طالبانو څخه په دغه وړاندیز کې د څه شي غوښتنه کړې ده په همدغه ویډیو کې بشپړ حال سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ولسمشر غنی طالبانو ته وایي له پاکستان څخه راوځئ سوله کوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورځ په یو رسمي سفر ننګرهار ولایت ته ولاړ. نوموړي ننګرهار ولایت ته په ولس ته په وینا کې په راتلونکو کارونو سولې او حکومتوالۍ خبرې وکړې. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې په طالبانو غږ وکړ چې که چیرې سوله کوئ نو له پاکستان څخه راوځئ. ولسمشر غنی وویلې چې که چیرې طالبان شرطونه لري نو موږ هم شرطونه لرو. ولسمشر غنی ویلي دي چې طالبان له امریکایانو سره سوله او له افغانانو سره جګړه، خو د افغانانو وژل او ورسره جګړه کول جرم دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهاریانو ته په وینا کې وویل چې ټاکنې پای ته رسیدلی دي او اوس مهال د ملي یووالي وخت را رسیدلی دی. ولسمشر غنی له ننګرهاریانو څخه هم مننه کړې ده چې یو ځل بیا دا فرصت ورکړ چې د افغانستان د ولسمشر په توګه ولسمشر غنی ته واک وسپارلو. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې نو ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.